ژمني پوښاک یې ورته رالېږلی چې د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. د چین له لوري بېوزله او بې کوره شویو کورنیو سره د مرستو پر دوام نن یې یوه بله کڅوړه چې د ژمني پوښاک توکي او کمبلې پکې شاملې وې کابل ته راورسېده او د افغان حکومت چارواکو په واک کې یې ورکړه. په دې مرسته کې د ژمني پوښاک توکي چې کمبلې، جمپرونه او نور شامل دي کابل کې د چین هیواد د سفیر وانګیو لخوا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي ته وسپارل شول. موږ د چین هیواد له لوري افغانانو ته یوه د مرستې کڅوړه سپارو چې پکې له 70,000 څخه زیاتې کمپلې او ورته نور ژمني توکي شامل دي. And more than 40,000 down coats. At this critical moment, especially the winter is coming, we think that these goods will bring the warmth to Afghan people from the Chinese people. Afghan people is suffering from the cold winter, suffering from the food shortages. Daiwai China, as a good neighbor, as a good friend, چین د افغانستان د یوه ښه ملګري او یوه ښه ګاونډي په توګه افغانانو ته په سخت وضعیت کې لاس ورکوي او په دې سخت ژمي کې چې افغانان د خوړو له کمښت او یخنۍ سره مخ دي د چین هیواد او د چین خلک ورسره خپلې مرستې جاري ساتي. د کډوالو د چارو مرستیال محمد ارسلا خروټي د چین هیواد د دوامدارې همکارۍ څخه مننه وکړه او ویل چې دا مرستې د افغان بېوزلو لپاره بسنه نه کوي او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې وکړه. موږ د چین ګاونډي هیواد څخه مننه کوو په خاصه توګه د سفیر صاحب نه چې نن دلته تشریف راوړی دی او هغه مرستې چې مخکې د مهاجرینو د وزارت سره وعده کړې وه تقریبا د الباسه او د خوراکي موادو چې حدود په مجموع کې قیمت 14 میلیونه شاوخوا ډالره کیږي. د دې دوهمه برخه د الباسې چې کمپلې او جمپرې دي دا نن دلته راورسېده او د دوی په حضور کې به دا اوس دلته تسلیمیږي او هغه نور مرستې چې را روانې دي د بحر د لارې هغه هم نږدې پر رسیدو دي. البته د دوی نه بیا هم موږ مننه کوو. همدغه شان موږ د ټولو نړیوالو نه هغه مرستندویه هیوادونه او هغه مرستندویه بنسټونه چې تر اوسه پورې د افغانستان د مظلومو او فقیرو خلکو سره د مرستې لاس غځولی ده او مرسته یې کړې ده د هغوی نه هم مننه کوو. دی وایي چې د چین هیواد له لوري د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د بحر له لارې افغانستان ته پر لاره دي. ښاغلي خروټي د مرستو د ویش په برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکړ. په ډېر وضاحت سره موږ ټولو خلکو ته اطمینان ورکړی، اطمینان ورکوو چې په توزیع کې به شفافیت وي. د مرستې چې دي دا صرف د کابل د ښاریانو نه بلکې د ټولو ولایاتو دپاره په کومو ولایتونو کې چې مستحق خلک دي، بېځایه شوي دي، غریب، فقیر، کونډه، یتیم، د دې ټولو دپاره به انشاءالله د مرستې توزیع کیږي. وزارت د مهاجرینو د دې مرستو دپاره یو منظم لیست ترتیب کړی دی چې هر ولایت ته به خپل سهم ځي او په هغه ولایتونو کې به مستحق خلک په ګوته کیږي او د مرستې به په شفافه توګه هغوی ته رسیږي. د چین سفیر په دې ناسته کې زیاته کړې چې دغه هیواد په دې وروستیو کې سوداګریزې اړیکې هم پراخې کړي دي. د افغاني جلغوزیو لپاره چین کې د بازار پیدا کول او همدا ډول د نورو افغاني صادراتو لپاره د چین هڅې چې له لارې به یې د افغانستان د حکومت او خلکو پر اقتصادي وضعیت ښه اغېز وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر خروټي له نړیوالو ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې د دوی کنګل شوې شتمني دې بیرته خلاصه کړي ترڅو دوی خپل اقتصاد ته پراختیا ورکړي. په خاصه توګه موږ په نړیوالو باندې غږ کوو چې د افغانانو د امارت اسلامي کوم مالی سرچینې چې دوی اکاونټونه حسابونه بند کړي او خلاص کی ترڅو پورې چې کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات د ولسونو او د خلکو دي ترڅو پورې د خپل مشکلات او ستونزې په دې باندې حل شي.
یاد د دوی چې دا لومړی ځل نه دی چې د چین لخوا دا ډول مرستې ترسره کیږي بلکې پخوا هم د چین لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې دي. چین افغانستان کې د نوي حکومت په منځته راتګ سره د 1200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د مرستې ژمنه کړې چې لومړی کڅوړه یې پخوا را رسېدلې او دا یې دوهمه کڅوړه وه چې نن ورځ د اسلامي امارات مسؤلینو ته وسپارل شوه.